که د چا هم د وینې کمی وي او هغه الریډي میډیسن او دوايي استعمالوي خو بیا هم زر دغه وینې کموالی نه پوره کیږي نو په روټین کې داسې عام خوراکونه زه تاسو ته ښیم که چیرې دا خوراکونه تاسو خوړل شروع کړل نو د دې سره هم وینه ډیره زیاته جوړیږي چې په هغې کې د ټولو نه اول مڼه ده. که چیرې تاسو مڼه روزانه خورئ نو مڼې ته د وینې جوړېدو یوه فیکټري هم ویلی شوې ده، یعنې ستاسو وینه دپاره ډیره فایدهمنه ده. دویم کوم چې سپینچ یعنې پالک دي په هغې کې آیرن او فولیک اسید ورته ویلی شي چې دا ستاسو د وینې څه حصې دي نو دا ستاسو وجود دپاره ډېرې زیاتې فایدهمنې دي. او د دې سره که چیرې تاسو مالټه خوړل شروع کړل نو په هغې کې ویټامین سي ده چې یو خو ستاسو د څرمنې دپاره بهتره ده، دویم دا چې په هغه کې فایبر دی چې ستاسو د قبض دپاره بهتره ده، یعنې قبض ورسره نه راځي. او د دې سره سره دریم چې کوم آیرن تاسو خوړلی وي د پالکو په ذریعه چې تاسو ته راغلی وي یا د نور طاقتورو څیزونو په ذریعه تاسو وجود ته راغلی وي نو دا ویټامین سی ستاسو په وجود کې دننه دا آیرن ابزاربشن کوي، یعنې حل کوي او تاسو ته فایده درکوي. او څلورم نمبر سره غوښه ده چې هغه ستاسو وجود ته ډېره زیاته فایده ورکوي، یعنې ستاسو په وجود کې هیماټوپایسس ورته ویلی شي، یعنې ستاسو په وجود کې کومې چې خلیې جوړیږي د وینې والا د هغې په پیداوار کې ډېر زیات مدد کوي. سره غوښه که چیرې تاسو خورئ او د دې سره خشکه میوه چې ډېره زیاته فایدهمنه ده ستاسو په وجود کې مکمل انرژي دپاره، سرې وینې دپاره او ټول وجود طاقت دپاره. او د دې سره که چیرې تاسو یو ګیلاس پیس څښل یا تاسو انډه خوړله نو په هغې کې پروټین مقدار ډېر زیات دی چې دا ستاسو کومه وینه ده د هغې کوالټي ښه کوي. او دا کوم خوراکونه چې ما تاسو ته وښودل که چیرې تاسو په خپل روټین کې دا خوراکونه لږ هم شامل کې نو ستاسو په وینه کې پیداوار دا څیزونه ډېر زیات راوړي. همدغه شان ستاسو د صحت په اړه هم میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو د خپل فرینډ سره یې شیر کولی شئ.